وای استغفر الله چې دې سه مخلاص راکاږي کنه وای استغفر الله خدایا ګناه می کړی دا او ګناه ورتوام او په ګناه کې مبتلا یم خو الله تراله د دې ګناه نه د بچو توفیق راکړي ته دا فارموله شروع کړه چې الله په دې مخګیره راولي کنه راولي ها په دې مخګیره راولای په دې مخګیره راولو دا د 1,00,000 انبیو سنت دي دا نه بدخکاری او بیا چې د چا ګیری سپینې شي د خدای بندیانو د چا چې ګیری سپینې شوي دي مشران یې تاسو ته خو کو جولۍ وایې جولۍ درته خوروم که منت وایې منت درته کوم دا سپینه ګیره به سړی څنګه خرئ دا سپینه ګیره به سړی په دې خنچې څنګه کټ کوي که نه ښه ړومبې سپین د ابراهیم علیه السلام په ګیره کې لګېدلي وو ښه ړومبې سپین ویښته چې ابراهیم علیه السلام ولیده وی الله دا څه دي وی دا څه دي رب العالمین ورته وی نور المسلم ابراهیمه دا خو د مسلمان نور دی نور وی خدایا چې د مسلمان نور دی نو نور یې سیوا کې خدایا نو کم از کم چې سپین ډکي په مخ ولاړ دي چې سپینه ګیره څومره اوږدی دا په مخ خوند کوي الله ته مونږ ټول نږدې شوي یو که نه خو چې ګیره کې سپین ولګي که نه دا د مرګ نښې شي دا سړی قبر ته نږدې شي ښه نو کوشش کو د چا په مخ ګیرې نه هغه اراده وکړو چې ګیرې پرېږدو او د چا په مخ شته دی خو لنډې دي نو هغه اراده وکړو چې اوږدې وکړو ښه سنت په کور کې م شروع او کوشش پې شروع کړو خپل م کوو نورو ته م وایو او په دقې سنتو باندې عمل کوو دقې کې کامیابي ده دقې کې کامیابي ده او د دې نه اخوا دېخوا کېدل دا ناکامي ده یو بانډچي نبی علیه السلام ولیدو داسې نبی علیه السلام خیر خوا وی این تورید څه کوې وی خپل کلي ته ځم وی یوه قیمتي خبره درته نه کومه هغې بانډچي ته وی کومه قیمتي خبره وی چې تشهد ان لا اله الا الله چې ته دا ګواهي وکړي چې الله یو دی زه د الله رسول یم وی دا ډېره قیمتي خبره هغه بانډچي ورته وایي وی تا سره په دې خبره د دې انسانانو نه علاوه څه بل دلیل شته نبی علیه السلام ورته او وی څو وی دا پورې د کیکر ونه ولاړه ده د کیکر ونه ولاړه وی دا ونه به درته ووایي وی دا به ووایي وی او نبی علیه السلام هغې ونې ته اشاره وکړله هغې ونې ځمکه څیرله او داسې راغله او د نبی علیه السلام خوا ته ودرېده او د نبی علیه السلام د رسالت ګواهي ورکړله او د الله د وحدانیت دې باندې چې وي زه به اوس ځم او دې قوم ته به خپل پیغام خیم داسې پیغمبر زمونږ او تاسو د هغه په امت کې پیدا یو مونږ ولې د هغه سنت نه شروع کوو ښه په سنتو باندې شروع کړو په قلاره قلاره یو سنت